اوس نو راځو دغه ته چې آریایي کلمې په پښتو کې کومې ځینې دي کوم توري دي ښه نو ویل کېږي چې هغه ژبه چې تر آریایي هجرت له مخه ویل کېده هغه ډېره قدیمه ژبه وه 2400 کاله له مخه تر عیسی علیه السلام ښه آریایي قامو یوه ژبه وه 2400 کاله معنا 400 کاله مخکې بیا د دغه قام ژبه یوه وه چې 1000 کاله نور پر تیر سو 300 کاله مخکې یا 400 کاله مخکې بیا په ژبو کې بدلونونه راغلل څو فاصله یې در وشوه 1000 کاله یعنې 4.5 کاله مخکې یوه ژبه وایي بیا 3.5 کاله بعد ژبې بدلې دي وجه څه ده دا به زه تاسو ته د وښیم اسانه مثال یې دا دی زموږ په دغه بوري کې پښتانه وایي نو تاسو پر کلو باندې وګرځئ د وریاګي به یوه لهجه وي د زنګوالي به بله لهجه وي د درګۍ به بله لهجه وي د شبوزي به بله لهجه وي لږ ښکته ولاړ سئ د چمازه به بله لهجه وي نور ښکته لاړ سئ د میختر به بله لهجه وي بیا به دلته داسې لوړ لاړ سو پر ښکاریز به بیا دغه پښتانه وي بیا ته په خبرو باندې وپوهېږئ چې لږ بدل دي بیا چې تر ښکاریز لږ لوړ لاړ سئ پر کڅه مغزي باندې بیا لږ بدل دي بیا تر کڅه هم واوړئ چنجل له لاړ سه درګۍ زخپیل له لاړ سه هلته بیا بله لهجه وي یعنې بیا سره غونډ ته ولاړ سه بیا بدلوي یعنې یو بوری 100 ځایه وګرځه 100 لارې به په لاس درسي حیران به سي نو دا ډېره کامن مثالونه دي ښه نو دا باندې به تاسو نه وګاره کېږي چې 4000 کاله مخکې یوه ژبه بیا وروسته څنګه بدله شوه نو چې خلک ډېر سي لهجې هم بدلې سي ژبې هم بدلې سي خبرې هم بدلې سي توري هم نوي راسي زاړه سي دي هغه دوی هلکې متروک توري سي ورته وایي ښه خلک یې پرېږدي نو دغه قدیم آریایي کلمې چې دي دا که موږ چیرې په پښتو کې وڅېړو ښه نو اوله وار به د آریا کلمه یا د آریانا کلمه آر کلمه ښه دغه توري دا به راواخلو اوس دا ته وګورئ دا په پښتو کې څنګه ثابته ده اوس هم نو زموږ لوی استاد عبدالله حبیبي وایي د آریا د کلمې معنا اوس مورخین د اصل او نجیب په معنا اخلي اصل ښه او ډاکټر جیګر المانی یو محقق دی د هغه په حواله وایي حبیبي صاحب چې د آریا کلمه له آر څخه مشتقه ده بنیاد یې څه دی آر ښه له دغه ځای راوتلې ده چې په سنسکریت کې اصل او بنیاد ته ویل کېږي بنیاد او اصل دا یوه معنا ده ښه بنیاد هم اصل وي ښه اصل شی نو دا بلډینګ څنګه ولاړ دی اصل شی چې دی بنیاد نو دغه دا چا وویل چې ګیګر الماني د سنسکریت ژبې په دغه باندې اوس ورته وګورئ لاړو 4-5 کاله شاته دا توری لاړ اوس له تا سره یې غواړه ښه بیا د دې په مقابل کې مکس مولر یو سړی دی عالم دی د ژبو هغه وایي چې آر کرهڼې او زراعت ته وایي دغه توری زراعت زموږ خلک کرهڼه ورته وایي که نه ورته وایي کرل نو په کرهڼه باندې معنا اخیستې ده ګوره ستا په ژبه کې دواړه ریښې شته کمال خدا ده چې کې په لوړه معنا اخیم سته کې به دا کښته معنا اخیست ښه نو دی وایي له دې ځایه ته آرین کرونکی او بزګر دی آرین څه دی دا چې کار کوي هغه دی آرین یې چاته وایي چې د مځکې کار یې کوو او پښتنو د زراعت سره ډېر زور تعلق دی ښه او د کر په حواله باندې که چیرې موږ دا وګورو نو موږ یې د آره لور پر غاړه متل دی نو لور خو په لو کې دی د زراعت شی سو متل هم له دغه ځای راغلی نو د زراعت له دغه معنا سره زموږ آر توری سته ښه په کښته خوا کې بیا ورته ګورې ښه که موږ آر د اصل او بنیاد په معنا واخو نو ملا الف اوتک زموږ یو شاعر تیر سوی دی وایي دی له آره وښاغلي څه کسو په ویر نتلي ښه وري دی له آره وښاغلي دوی بنیادي ډېر مضبوط خلک وو میړني خلک وو ښه څه کسو په ویر نتلي نو څه دي پښتانه شي لږ په ویر باندې خراب سو لږ حالات خراب سو ملا الف وتک ډېر زوړ شاعر دی دغه په پښتو شعر کې دا توری موجود دی ښه که په دا باندې نه خبر نو بیا زه بل شاعر در ښیم چې پیر محمد میاجي دی چې زموږ استاد عبدالله حبیبي راوړی دی او شیخ متی چې خلیلي وو شعر یې واورئ دی له آره لوی ولی وو څه مطلب ولا آره له اصله له بنیاده ډېر لوی ولی وو دا شیخ متی خلیلي سي وو یا شیخ متی خلیل سی وو دا ډېر لوی ولي وو نو دا بس یو ثبوت کافي دی په ژبه کې به پوخ سند څنګه چې دا
پیر محمد میاجي یا ملاله پوتک زما استاد زمانه شاعران دي چې ما ته نه ځانه جوړ دا په سونو کال شاته موجود شاعران نو زه لا غزه در ثابتوم ښه بیا نو زیاته داوا نه کوي اوس کته دا ثبوت وړاندې کې چې هغه استاد زمانه وي بیا خلک پر درخان بیا دلیل نش کمزوري خلک نه مینځ دا څنګه وژغي ښه کدا سی وی چې د آر کلمه د زراعت او کشت په معنا واخلو ما په سر کې درته ول نو یو خاصه محاوره موجوده ده چې د کشتونو د ریبلو په وخت کې زارعین لو کوي نو هغه داسې وایي دا محاوره نه ده دا متل ښه زه له حبیبي صاحب سره اتفاق نه کوم ځکه چې زما مرض دغه دی چې زه به مې ډېره شنلې ده دا اوس چې زه آره لور پر غاړه دا محاوره نه ده محاوره بل شي ته وایي دا متل دی ښه نو متل سیدی دا وای په دې ځای کې آره د زراعت معنا لري هغه خبره ده کنه ده نو د آریایي اقوام له زراعت سره ډیر زور تعلق وي د پښتنو هم له زراعت سره ډیر زور تعلق دی نو دا متل برنا کنه دی راغلی ښه سړی چې اصل سړی وي هغه بیا لور دلته په څټه کې نه بندي هغه کار کوي لو کوي ښه خپل همت کوي نو که چا لا لور په څټه کې بند کړی دی کار نه کوي په غاړه اړولی دی نو دا خبره ورته وسوای آره لور پر غاړه په وپوهې داس د دې څه مطلب یعنی ښه سړی هغه اصل سړی د کار د زراعت سړی هغه اوس لور په غاړه ټالی یا کار کوي نو دلته هغه سړي ته یو پټ پیغور ورکړی دی چې ته نه د کار سړی ستا خوند نسته تا لور په غاړه دی ښه بیا نو یو توری موږ استعمال کړی دی آریانا ویجه اوس ورته ګورئ حبیبي صاحب وایي چې آریایي قبیلو لخپل اصلي او قدیم ټاټوبي څخه د باختر پر خوا هجرتونه کړي دوی خپل قدیم استوګنځی آریانا ویجه بالی په خواج دوی چیر پراتو دا ځای چیر دی کم دی دا نه معلومه شي نو دوی چې دغه ځای هجرت کړی دی دا جغرافیه خو موږ ته کنفرم نه ده خو نوم یې چې استعمالېدی په خوا آریانا ویجه بیا دوی چیرې لاړو زموږ سیمو ته رالو د افغانستان په ډېرو ځایو کې واړول د دې کلمې ریښه اوس هم په پښتو کې ژوندۍ پاته ده ښه په کندهار کې اویجه یا ویجه د سرزمین په معنا ده ښه حبیبي صاحب وایي مثلا احمد محمود د خدای پر ویجه نه پرېږدي کندهاریان وایي ښه احمد محمود د خدای پر اویجه نه پرېږدي پر څه شي نه پرېږدي پر مځکه د خدای پر مځکه نه پرېږدي ښه له دې څه دا ثابتېږي چې ویجه هم دغه پخوانۍ معنا لرله چې معنا یې د هغه ښاغلو اصلو ټاټوبی دی ښه هغه زمانه دغه کلمه اوس په پښتو کې د ورشو یا ورشو په معنا کې موجوده دی په شکل موږ ورشو ورته وایي ورشو ورته وایي که نه وایي چیرې پسونه ته ګورې په ورشو باندې ښه نو دا تورې خو په موږ کې اوس هم شته چې معنا یې د څړ ځای دی څړ یعنې چراګاه یعنې نو ګریزینګ سی په انګریزي کې ورته وایي نو ګریزینګ خو پسونه شته پر ګورې نو ورشو تورې خو اوس هم شته عام دی په موږ کې ښه ځکه د قدیمو آریینو ژوند په مالدارۍ باندې تړلی و نو دوی د خپل استوګنځي او د خپل سړ سیمه ورسو بلله ښه موږ کاکړانې بیا ورسو بولو یا ورشو د شین باندې ډېر کم وایو ښه دا یو فرق پکې شته ورته او رشه دواړه یوه ریښه لري هر وخت چې شین په سین اوړي یا سین په شین اوړي هغه مثالونه ما درکو مثلا کتل او کسل دا په یوه معنا دي څوک کتل وایي څوک تی په سین باندې واړي ښه دغه رنګه سین باندې اوښتې ده او د سین اوښتل په شین باندې هم ډېر شته لکه راسه راشه دا شان چې دي دا ستا ژبه ډېره زړه ثابتوي دا د ژبې بنیاد دی که چیرې تاسو له دغې لارې ژبې شنلې خپله ژبه م څېړله نو تاسو به په خپله ژبه کې زاړه توري پیدا کوئ پرون ما درته ویلو چې ما په دا ناټ توري کې ډېر چورت بند دی چې دا ناټ توری له کومه ځای راغلی دي زړې ډکشنري ورته ګورم زاړه لغتونه ورته ګورم چې دا دوی د کومې ژبې معنا یې څه به اوس په موږ کې عام استعمالیږي لیکن موږ د دغه پریشه نه یو خبر نو دارنګه که دا یو توری موږ بیا پیدا کړي په ژبه کې وایي دا یې معنا وه او ناټ ماتېدل اوس هم له موږ سره شته بیا نو زموږ ژبه ډېره پخه ثابتوي ښه نو دارنګه ستاسو د څېړنې دغه لارې دي که چیرې تاسو لوست کوئ یم څېړنه کوله یم د بل څېړنه لوستله نو په هغه روایتو خبرو به له دې پس نه درغي ښه په دغه بنیاد به ژبې څېړئ اوس نو ګورئ آر چې راغلی ین په ګډ که د ین لایقه څه ده نو موږ په رنګ باندې هم ین ګډوو که نه ګډوو بیا موږ چې ورته وایو موږ په خوړ باندې ین ګډوو که نه ګډوو خوړجن نه خوړین
خورجن سره څه کار لري خورجن خو د جن لایکه ده شا بریشم چشتي او ین لایکه په ګټ بیا موږ چی شورته وایو لونګ چشتي ګټ بیا ین په ګټ بیا چی شورته وایو دا په پښتو کې ستا که نسته نو زموږ دغه ریښې چې دي دا زړې دي او دا اوس هم سته نو دا ستا زه به په خپله زړه ثابتوي دا اوس نه ده جوړه سوې له دې سره به بیا تا ستا څېړنه ځکه نو اوس آر معنا د زراعت والا یا اصل یعنی اصل او آرین اصل یا زراعت والا د بزګر د کرنې والا بس دا په هغه په دواړو معنا کې سته په دواړو معناو کې موجوده چې پر کومه خوا یې اړه یې په هغه معنا کې له موږ سره دا توري سته ځکه نو د افغانستان په خوانی نوم چیش دی او ایران چیش ته وایي ایران هم دغه شی دی اوس اسانه سوال دا یو توری دی آریان ایران آریانا دا یو شی دی نو دغه رنګه هغه زاړه کامونه چې اصل وو د کرنې خلک وو دا له هغو پیدا سوي دي دا پتا کې اوس هم سته نو دغه ستا د ژبې د پوخوالي ریښې دي که چیرې په دې دواړو سلسلو کې نه یاست پوهېدلې پوښتنه کولی شي پوه سواستئ نسته په هر ځای سته ما در ټول په انګریزي کې اوس یو ځای کټ ویل کېږي بل ځای پټ ویل کېږي نو دا خو د لهجې مسله ده ښه نو هغه دوی داسې وایي نو کله کله دوی توري غټ غټ توري نه مختصر کوي WHO World Health Organization نسی ویلی نو لهجې له وجې را مختصر کړي چې ډېر وخت نسی پر ضایع یا د فارسي غ دغه رنګوي د عربي غ دغه رنګوي ښه په عربي کې خو بیخي ډېرې پښې دي بیخي ډېرې کښنۍ کښنۍ د قومونو پښې دي نو یو توری په عربو کې یو رنګوي په بل کې بل رنګوي په بل کې بل رنګوي زموږ دا یو مانده دی لهاړی دی رود دی څونه ډېر دي نو دا بیا زموږ د لهجو پر بنیاد چې تقسیم شي لغتونه هم بیا نوي دي نو صرف د پښتنو نه در چا نه بل پښتنو خو به نه